بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ فایل چې کوم بیک سټیج ویو د دا ختم که راځو دلته په هوم کې نن کار کوو. ښه دا لیکل ما وکړه، دا م ویلي لکه چې نه دې ویلي. انتخاب به وکئ، بولډ که لیکل ویلي دي که نه، ایټالیک که انډرلاین که یا انډرلاین مختلف قسمونه دي په دې کې. دا ورډ ده صحیح ده، سټایلونه پکې اضافه کېږي. مور انډرلاینز باندې که کلیک کوئ دې نه زیات دلته دي پکې. دا نور د 2003 افس سیټینګ د ګوره بولډ ایټالیک انډرلاین او سایز او مختلف دا نورې بټن ټول دلته شته صحیح ده. دغه نه فعلا تېرېږو. ښه له انډرلاین کلر رنګ هم بدلولی شی دی، لیکلو فونټ که بدلوئ پوهېږئ که نه، دې ځای پسې بدلولی شي. سایز یې غټ یې سره زیاتېږي، وړې سره کمیږي، مخکې مو ویلي دي. ښه دلته وګورئ که دې باندې زه کلیک کوم د دې لیست مطابق دې سایز زیاتېږي کمیږي. که زه وغواړم چې 19 سایز ورکړم دې ځای نه ورکول کېږي. دا به څنګه کوم؟ دلته به ورته ولیکئ 19 یا کیبورډ شارټکټ هم لري، کنټرول به ونیسئ. تاسو ته به زه دغه وینډوز کې پلس ار تاسو ته مې رن ګوره نه و پکې راوستلی، ما ډېر مه ورته سختوه. ورته وایي چې راخلاص که او اس کې کنټرول به ونیسئ. دغه قوس وینئ، دا بټن سره زیاتېږي یو او د دې سره کمیږي. ګورئ ورته ما انتخاب تیار کړی دا کنټرول مې ونیو. که زیاتو مې ګوره 19 22 23 24 25 که داسې پسې ونیسئ او که دا بل پسې ونیسئ بېرته یو کمیږي. لوی قوس، بلکل لوی قوس. ښه بل چې ده په دې کې موږ وایو دغه کیس یې وایو چینج کیس، سنټنس کیس. انګلیسي لیکلو د جملې چې اصول دی، اول تورې په غټو نور ټول په وړو. که نوم کې راسي هغه صرف اول تورې غټ وي نو هغه فارمیټ کې تیار دی، هغه فارمیټ ته یې واړوه. یا ټول په وړو تورو لوور کیس، ټول په غټو تورو. دا خو مې انډو کړه ودرې بل بټن باندې مې کلیک کړه. اپر کیس ټول په غټو تورو. او کیپټلایز ایچ ورډ د هر لغات اول توری په غټو. او ټوګل یا ټګل کیس د دې څه وظیفه ده چې کوم په وړو لیکل شوي په غټو او کوم چې په غټو لیکل شوي دي هغه وړو تورو ته واړوه. او اخرنی اپشن کیبورډ نه هم کېږي، شفټ به ونیسئ F3 خو هغه کې اپشن یې کمې دي. شفټ دې ونیو F3 سنټنس کیس په غټو تورو په وړو تورو، دا درې دي پکې. او بل دغه ځای کې یو بټن ده کلیر فارمیټینګ، چې څه فارمیټینګ دې ورکړی، رنګ روغن سټایلونه دې ورکړي، غواړي دا ټول په یو وار تر ختم کړي. اوس داسې هم کېږي چې بولډ ختم کړه، ایټالیک ختم کړه، انډرلاین ختم کړه، بیا رنګ ختم کړه صحیح. یا په یو وار دې نه عادي سټایل ته به وړي. بېرته یې انډو کومه. او بل چې ده په دې کې لیکلو رنګ که بدلوئ، مختلف رنګونه چې کوم تاسو ته خوند درکوي، تت وي تیز وي، خو د دغو نه یو انتخاب هم فرض کوم انتخاب کړئ دغه. بیا دې کې سټایلونه شته لاندې، که تاسې راسئ دغو رنګونو کې خوند درنه کړي مور کلرز او دغه ځای رنګ انتخاب کړئ. یا دلته یو رنګ دغه ځای کې جوړېږي، ریډ ګرین بلو له دې ځای بدلېږي او یو رنګ جوړېږي. یو رنګ به انتخاب کړئ، اوکې به یې کوئ، هغه رنګ په ولګي. ما کینسل کړه. په دې کې ریډینټ سټایلونه هم شته، داسې سټایل ته یې واړوه لیکل. دې ته تاسې کوز ته تاسې فکر دوست دلته لیکل رڼا دي، دلته لږ تیاره دي. دغه رقم که تاسې بل ګریډینټ سټایل انتخاب کړئ بل هم په اپلای کېږي. بل په دې کې هغه مهمې نقطې که تاسې نښه کوئ، لکه څنګه چې موږ په ورډ پیډ کې نښه کول، دې ځای به یو رنګ ورته انتخاب کړئ، فرض کړه زیړ، او دا به فعال کړئ. دلته صرف هلته هم کلیک به کوو که نه، دلته صرف فعال کوئ او داسې انتخاب ورته کوئ. مهمې نقطې ته در پکې نښه کوئ لکه مارکر چې در سره وي. او که بېرته در ختموئ بیا به دا ټول انتخاب کوئ او را به شي دې ځای ورته وایي چې نو کلر تر ختم وشي. او په دې نه وروسته چې کوم دا هغه دا سټرایک ترو هم موږ ویلې صحیح ده. که پاسنه لاین به غواړې H2 که لیکله په هماغه طریقه ده صحیح ده. H ولیکه او لاندې مثال سبسکرپټ بټن به فعال کړي، 2 دې لیکل، 3 دې لیکل، بېرته که عادي لیکل کوې عادي لیکل کولی. همدا رقم قاعده و توان که توان لیکې نو سوپر سکرپټ بټن به آن کړي او د ته دې که څومره توان به لیکه هغه به ولیکې، بېرته یې که غیر فعال کې عادي حالت ته وړي. ښه دا لیکل خو موږ وکړو. اوس راځم دغه لیکل دې ځایه کټ کاپي کوو، کټ کړه دې ځایه او دلته یې پیسټ کړه. دغه ځای نه لرې دلته راغله، بیا ورته هم چې دې ځای نه یې بېرته انډو یې کړه
چې خپل حالت ته لاړ شي ورته کاپي نقل تر واخله او دلته یې پیسټ کړه. خو پیسټ په څو ډوله دلته 3 ډوله هوبهو هماغه رقم یې دلته راوړه. دویم آپشن د پکې بولډ ایټالیک انډرلاین پرېږده نور ټول فارمیټینګ تر ختم کړه. او دریم د په دې کې عادي لیکلو سټایل کې راوړه هغه لیکل. او پیس سپیشل هم سب کې خو پیس سپیشل ویل نه مخکې راځو فارمیټ پینټر وایي دا د برش په رقم ده. ګوره چې کله تاسو رنګ کوئ 3-4 قسمه رنګ د سره بالټي ایښي دي څه رقم بالټي کې چې ښکته کوي هغه رقم رنګ به کوي که نه برش. ښه اوس مې مثال دې کې کلیک دې لیکلو کې غواړم چې دغه سټایل دلته نور لیکلو باندې اپلای کړم نو دغه کې د کلیکر بس افعال څه هغه برش چې کوم ده په دغه رنګ پکړ څه په دغه سټایل که سایز یې څومره وي رنګ یې څه رقم وي څه رقم سټایل دې ورکړی وي ټول دغه دا رنګ اوس ګورئ چې نور لیکل ته تاسې ورکوئ هغه به داسې ورته انتخاب کړئ. که دغه سټایل ورکوئ دغه کې به کلیک کوئ فارمیټ پینټر به راواخلئ. که دا سټایل ورکوئ دغه کې به کلیک کوئ فارمیټ پینټر به راواخلئ. کومه کې به کلیک کړئ ښه دغه عادي کې پوه شوئ په دا د فارمیټ پینټر وظیفه ده. او کلیپ بورډ باندې که تاسو دلته کلیک کوئ د دې څه وظیفه ده څه لیکل دي دلته انتخاب کړل کاپي دې کړل دلته یوه اړیکه ډایرکټ جوړېږي دی کاپي انتخاب کاپي کوز چېرته لاړې بلې صفحې ته درېیمې صفحې ته لاړې او غواړئ دغه ځای کې د مثاله پاس لیکل ته ضرورت یو طریقه خو دغه بیا ځې لیکل به انتخابوې کاپي کوې به دلته بیا راځې پیسټ کوې به یې کنې کلیپ بورډ را خلاص که او صرف کلیک کا هغه لیکل به دلته پیسټ کېږي او ټول پیسټ کوې ټول پیسټ کېږي او که دا لیست صفحه کوې کلیر کوې کلیر کولی هم سي. ښه پس له دې چې ده په دې کې هغه موږ وایو پیس سپیشل لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي. ښه اول دا سیټ ډیفالټ پیسټ دې باندې تاسې کلیک کړه 3 قسمه پیسټ وکړه نه ډایرکټ تاسې ته د ورډ آپشن یې راخلاصوي یا چې د پیسټ کې دا 3 قسمه نه یو انتخاب کړه ته به وګورئ چې پیسټ سیټینګ چېرته ده او هغه به یو کې انتخاب کوئ دغو دریو نه اوکې به یې کوئ صحیح ده ښه خبره نه ده ځکه چې اکثره موږ لیکل کاپي کوو هماغه رقم یې غواړو یا که هماغه رقم نه غواړئ عادي سټایل کې غواړئ نو صرف دغه ځای کې کلیک کړه دغه عادي سټایل لیکلو سټایل انتخاب کړه. نو د دې وجې ځکه تاسو ته وایم چې آپشنو کې کله هم کار مه لرئ بل په دې کې پیسټ سپیشل پاتې څه دا ټول لیکل زه ډیلیټ کوم او راځم دلته دې کې زه لږ لیکل کوم او دا ټول انتخابوم کاپي کوم نوی راخلاصوم نیو شارټکټ چې ده کنټرول او دلته پیسټ کوم خو پیسټ سپیشل ته راځم اول به دې کې ورډ ډاکومنټ آبجیکټ به دې لکه څنګه چې موږ په ورډ پیډ کې ویلو دې کې نه کلیک کېږي مینس کې لیکل نصیب کې کولی دی آبجیکټ په شکل ده بیا ورته چې پیسټ کا خو فارمیټډ ټیکسټ دی ورډ پیډ لیکلو په سټایل کې انفارمیټډ ټیکسټ دی نوټ پیډ لیکلو په سټایل کې پکچر فارمیټ کې HTML د انټرنیټ لیکلو فارمیټ کې دې کې موږ اکثر استعمالو پیسټ لینک اړیکه جوړه کا لیکل راوړه ک آیکن درته وښکاري لکه مخکې چې ویلی د ورډ پیډ کې ورته وایم چې ټول لیکل راوړه خو هلته که څوک تغیرات کوي په دې اول ډاکومنټ کې په دې بل کې به خپله کېږي فرض کړه ته مې ولیکه ګردیز افغانستان اسیا او بل شي ولیکمه سخته پته مې ونه لیکله راځم اوس دې ته په خپله به لیکل دلته راغلي. ښه په دې کې موږ دغه سیکشن ټول ویل صحیح شو دا مو ټول ویل خو په دې کې صرف دغه پاتې شي دغه به هم وایو چې هغه مې وش کېږي راځو دلته او ته هم چې منځ نه لیکلو که ځکه منځ لرم دا خو تاسې ویلی وو که نه نو دلته زه لیکم افغانستان او دغه لیکلو سایز زه زیاتوم ډبل کلیک سره لغات انتخابېږي صحیح ده نو لیکلو سایز طریقه خو مې ته وښودله د بورډ شارټکټ کنټرول پلس بي ده بورډ مې هم که او ورته هم چې غټو تور دی واړه شفټ F3 او سایز مې ښه ورته زیات کړه دې ته یو ښایسته غوندې ډیزاین ورکومه فرض که ما دغه انتخاب کړه دې ته بیا تاسې کولی شئ چې له دې ځایه راسئ آوټلاین دا ګیر چاپېره رنګ یې چې دا اوس سپین رنګ کې ده که نه دا ګیر چاپېره چې کوم لاین تر تاویږي ته هم دا سور رنګ ته واړوه چې لکه شوخ د ډایرکټ دې ښکاري او د دې تاسې کولی شئ چې رنګونه لکه نور رنګونه لکه مخکې چې موږ یې غځرې ویلې هماغه طریقه دا د دې ډبلوالی زیات کړئ یا کم کړه او ورسره د دې سټایل که تاسې بدلوئ هم بدلولی شي دغسې سټایل ته واړوه دغسې کومې تاسې ته چې
خوند درکوي شیډ او سوری ولري که ونه لري دا لیکلو ته ګورئ ښه یو بل طرف ته سوری اوړي خو که دلته تاسې دغه طرف ته وګورئ دې ته دې کې بیا ښه ښکاري او ورسره مخکې د ریفلیکشن انعکاس وکړي که ونه کړي لکه اوبو ته سړی څه ودرېږي لږ وکړي یا ډېر وکړي او په اخره کې د ګلو ځلا وکړي دا لیکل په کوم رنګ کې وکړي او لږ تر راته یا ډېر لاندې نور اپشن چې کوم دي دغه نور رنګونه دي بل رنګ دي که انتخابوه ما فرض که دغه نو دغسې یو ډیزاین تاسې ډایرکټ جوړ کړه بیا که موږ لیکل کوو د اکثره شیان موږ ویل دغه نظر ځان خلاصولو چپ طرفه لیکل کوې له منځه یې کوې له ښي طرفه یې کوې خو دلته ډېر ښکلی دا ورډ ده صحیح ده که غواړې چې هغه ژبه ولیکې چې له ښي طرفه لیکل کېږي د هغه لپاره به ټکسټ ډایرکشن بدله دا اوس لیفټ ټو رایټ ده د انګلیسي یا هغه ژبې چې له چپ طرف نه لیکل کېږي هغه لپاره به دا انتخاب دی بیا په دغې ژبه کې نه کولی شي چې یو بل طرف ته لیکل تاو کړي چې کوم طرف نه ته لیکل کوي لکه لږ مخکې چې ما له منځ نه لیکل وکړه بیا که پښتو عربي فارسي دري دغه ژبې لیکئ نو اردو نو دغه به انتخاب کوئ که دا هم نه انتخاب بیا څه مشکلات سره موږ مخامخ کېږو دلته کلیک کې غواړئ چې ټي ډیلیټ کړي چې بیک سپیس ووایي یو ډیلیټ کېږي چې ایرو کې سره ښي طرف ته ځي چپ طرف ته ځي چپ طرف ته ځي ښي طرف ته ځي ځکه چې تا ټکسټ ډایرکشن اوله نه غلط وي که د پښتو دري عربي لپاره ته صحیح دغه ځینې انتخاب وکړې اول سره نو بیا کله هم نه غلطېږي یا که تاسې لیدلي کله انګلیسي پکې لیکئ چې کله د څه نه انتخاب هغه ته یو ځای کې لیکل غواړي هغه بل ځای کې ولیکل شي نو دغه ځای نه چې کله تاسې انتخاب کړی وي بیا به دا صحیح وي ښه بېرته راځم ورته دغه انګلیسي طرف ته واړوه او له چپ طرف نه ښي طرف نه جسټیفای غواړي که څه رقم یې غواړي دا دې ځای نه تاسې دا سیټینګ کولی شئ ورډ تقریبا کنټرول پلس زیډ د انډو شارټ کټ ته 26 28 25 کې څومره انډو کوي په یو او نوټ پیډ او دغه نور کې نه کېدل انډو کا 2 3 چې وکي یو کې بس بیا نه کول په دغه کې تقریبا 20 پورې شاوخوا تاسې کولی شئ 25 26 خو دغه د 25 شاوخوا دي ښه اوس راځم دا خو تاسې ول جسټیفای هم تاسې وګورئ ګورئ که زه دا ټول انتخاب کړم دا لاینونه په یو ځای نه دي ختم غواړئ دا جسټیفای کړو جسټیفای متوجه جسټیفای لو دا به لغات ترمنځ لږ فاصله اضافه کړي جسټیفای میډیم لږ به نور اضافه کړي او جسټیفای های به لږ ډېر اضافه کړي تاسو دغه کې پښتو دري فارسي کې ډېر ښکلي ښکلي سټایلونه دي څنګه دي خو د هغه نه مخکې به راځم دا درته وایم لاین سپیسینګ لاینونو منځ کې فاصله کمه کړه مخکې مې ویلې که نه زیاته کړه څومره چې زیاته یې لاین سپیسینګ آپشنز ته که لاړ شئ دې ځای نور هم زیاتولی څومره چې تاسې وغواړئ لکه دلته چې ته ښکاري خو دا زه نه په اپلای کوم فعلا 2003 افس سیټینګ ده او په آخر کې دا ایډ سپیس افټر پیراګراف په هر پیراګراف نه لاندې اضافي ساحه سته تر لرې او د پیراګراف نه باندې له پاسه ورکړه ګوره اوس پورته طرف ته ده لاندې نسته پیراګراف ته پورته طرف ته ده بیا ورته چې بیرته دا تر لرې کړه او لاندې طرف ته دا فاصله ورکړه او کله کله یو موضوع چې موږ دلته ولیکو فرض کړه ما لیکلې ګردیز دا یو موضوع ده په دې ځای کې او داسې به سټایل تاسې لیدلی وي که نه دا څه رقم رنګ چې تاسې ته انتخابوئ نور دې هغه که پرنټر رنګه وي لیکلو سټایل او دغه ځای نه تاسې دا موضوع ته انتخابولی شئ او دغه لیکل که غواړئ چې لږ مخته ویسئ انکریز انډنټ ویلیم دي که نه او ډیکریز انډنټ بیرته خپل حالت ته ویسئ او په دې کې پاتې شو څه شی له ښي طرفه له چپ طرفه لیکل کول دغه لیستونه پاتې شو کې ورسره په دې کې ټیبل جوړول پاتې شو او پیراګراف مارک دې باندې کلیک کوم ځای کې چې پیراګراف بدل شوی د علامه به راځي ګورئ که زه انټر بټن ووایم به یو علامه راځي نو مطلب دغه څه چې تر څو پیراګراف نه وي بدل شوی ته به انټر بټن نه وایي که ودې وایي ورډ داسې فرض کوي چې پیراګراف بدل شي صحیح ده لاین چې سر ته رسېږي خپله لاندې راکوزېږي خو پیراګراف چې کله ته بدلوې باید چې انټر بټن ووایې دا بېرته که لرې کوې د علامې لرې کړه خو پښتو هغه سټایل تاسې ته ښایم تاسې اکثره پښتو ډېر ښکلي ښکلي سټایلونه لیدلي وي جسټیفای نه ډېر په اساني کېږي زه ګورم که ما سره لږ څه لیکل وي په دې کمپیوټر کې تیار د پښتو یا د دري نو هغه تاسې ته راخلاصوم او درته ښایم زه به دا خپل ورډ ورکړم او ګورو چې ما سره د ورډ فایلونه شته او که نشته خاموش 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 ښه ګورو په دې کې به چېرته دا کرسګیل کې چېرته پښتو کې لیکل وي که په انګلیسي وي ده او دا به هم نه وي پښتو او دا خو یو شعر ده صرف
دغه به وي دې کې هم نسته ګورو چې شګون پیدا مې کړه دا په ورډ کې د صحیح ده د لیکلو سایز لږ زیاتوم چې تاسو ته ښه وښکاري ښه ښکاري که نه ښکاري ښه به نه وي دومره زه به دا لږ دا سټایل هم داسې عادي سټایل ته واړوم او لیکلو سایز دم چې بولډ یم که د خلکو ته لږ ښه وښکاري وښکارېدل ښه اوس تاسې ورته ګورئ زومینګ هم هغه رقم زیاتولی شئ کنټرول به ونیسئ ماوس منځنی بټن به تا کې ډېر زیاتېږي ښه راډیوس جسټیفای خودي ده صحیح ده خو جسټیفای لو زه جسټیفای های کوم ډایرکټ تاسې پوه شئ دا ګور راشود او است او برکت دا سره اوږده سول نو دا اتومات تاسې له دې ځایه کولی شئ جسټیفای های میډیم به لږ کم سي او لو کې به لږ کم وي نور هم او جسټیفای کې به بیا بیخي دا ورته اوږدې نه لکه خوش شاناسي غلط کړی شانسي یې لیکلی ده ورسره مسیر اشخاص حرف دا ټول درته اوږده کړ دغه رقم نو دا تاسې اتومات له دې ځایه په کولی شئ که ژوند و سبا په لیستونو او جدول کې کار کوو که د خدای پاک خوښه ښه نیازولي